سن و ابیه عم الرجل سن و ابیه تر د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی د ده به د پلار په شان احترام کوي د تره نن معاشرې د تره نه تربور جوړ کو وی تره تربور دی دا د دواړو جهانو د سردار وینا نه ده دا د الله د قانون د کتاب وینا نه ده د الله د کتاب او د دواړو جهانو سردار وای سن و ابیه تره خو په منزله د پلار دی د ته چا تربور ویلی دی دا ستا معاشره وی تره تربور دی دا ستا رواج وی تره تربور دی دا ستا پښتو وی تره تربور دی شریعت چرې تره ته تربور نه وایي شریعت تره ته د پلار شاخ وایي شریعت وایي د پلار د تره داسې قدر کوله که د پلار چې قدر کوي عباس رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیہ السلام تره دی دا د نبی علیہ السلام تره دی حدیث مبارک کے راضی عباس رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی د نبی علیہ السلام خواته لاړم ما ور سره خبرې کولې دی کې د نبی علیہ السلام تره را مخامخ راغی عباس رضی الله تعالی عنه چې وی دی مخامخ راښکاره شو نو نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړلې دومره په قلاره کړې چې مې خبرې نه اورېدلې نو ما ترې نه تپوس وکړو د دواړو جهانو سرداره څه تکلیف درته پیښ شو څه بیماري لاحقه شوله ما ته وی چې نه مخامخ زما تره راښکاره شو چې تره مې راغې نو د تره سره متصل د اسمان نه جبریل امین راغې مسله به اهمه وه چې تره راتو د تره نه مخکې جبریل امین د نبی علیه السلام خواته راکوزیږي وی چې څنګه مې تره راغې نو مخامخ جبریل امین راغې ما ته وایي پیغمبره ستا د پلار مثل راغې ستا د پلار شاخ راغې خبرې په قلاره کوه ستا تره راغې ما ته د الله حکم راغې چې تره دې راغې خبرې په قلاره کوه تره دې راغې خبرې په قلاره کوه د شریعت دا حکم دی چې د تره مثال دا د پلار دی دا د پلار مثل دی تا ته چا ویلي تا ته دا تره چا دشمن ګرځولی تا د پیغمبر شریعت کتلی تا د پیغمبر احادیث کتلی د تره به داسې قدر کوي لکه د پلار لکه ما تاسو ته پرون ووي عباس رضی الله تعالی عنه چې په هغې ناوګۍ باندې خپه و نو په دې باندې خپه و وی خپه په دې ما چې د دواړو جهانو سردار په اوږه باندې زه ولاړم او ما دا ناوګۍ کلکه کړې وه نبی علیه السلام عباس ته کته ودرېدو او زما په اوږه ودرېږه عباس او بره د ناوګۍ کلکه که د خپل کور د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلافت دور دی د عباس رضی الله تعالی عنه د کور ناوګۍ ده هغې اوبه جومات طرف ته راتللې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حکم وکوي دا ناوګۍ لر کوي رعیت ته حکم وکوي لر کوي ناوګۍ هغې ناوګۍ لر کړله عباس رضی الله تعالی عنه راغی وی ناوګۍ چا لر کړې ده وی دا خو امیر المؤمنین حکم کړی دی لر کړې ده عباس رضی الله تعالی عنه راغی د قاضي دربار ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خو خلیفه دی قاضي خو بل دی د قاضي خواله راغی وی زه مقدمه درج کومه وی څه مقدمه درج کوي وی عباس رضی الله تعالی عنه زما د کور ناوګۍ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زما د کور ناوګۍ غورځولې زما ذاتی کور دی او دته ناوګۍ غورځولې دی قاضي صاحب وی امیر المؤمنین دی حاضر کړلی شي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې اطلاع لاړله چې ستا خلاف مقدمه درج شوې ده امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغې په 22 لاک مربع میل حکومت کوي د قاضي ورنټ لاړ هغه را روان دی چې راغې جومات ته نو قاضي صاحب ورله پا نسېدو خلق ورته وی بد دې وکړل
امیر المؤمنین لپانه سیدلی دا خو امیر المؤمنین راغی هغه ورته وی دا د قاضي اصول دا دي د شریعت چې کله قاضي له مجرم راشي نو قاضي به مجرم ته نه پاسي دا د شریعت اصول دي د شریعت ډېر مضبوط اصول دي قاضي چې کله مجرم ته ودرېد خو مجرم ډاټ شو که نه نو چې مجرم مخکې نور څه وړي نو قاضي به ودرېږي نه قاضي وله کته کورسۍ نه کته راکوشي نه چې مجرم راشي قاضي استقبال له وره ته راوځي نو دا مجرم به د دې قاضي نه په روب کې راشي دا مجرم به د دې قاضي نه ویریږي امیر المؤمنین راننوتو قاضي د خپل ځای نه پانسید وی دا د شریعت اصول دي اگر چې دا امیر المؤمنین دی خدا به حیثیت مجرم اوس ماته حاضر دی زه به په ده فیصله څنګه اورم بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کېناستو یو طرف ته عباس رضی الله تعالی عنه ناسته آل رسول د پیغمبر تره ناسته د مقدمه درج کړله وی زما د کور ذاتي ناوګۍ د غورځولې ده نو قاضي صاحب ورته وی تا سره دوه ګواهان شته وی او ما سره دوه ګواهان شته دوه ګواهان یې راوغوښتل وی او دا ناوګه د غورځولې ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وی دا کار دی ولې کړی هغه وی زه امیر المؤمنین ما سره اختیارو دینه خلقو ته تکلیف و جماعت سره وه خلقو ته تکلیف و ما ځکه دا ناوګه لر کړې ده هغه وی دا زما ذاتی کور کې دغه جوړ کړی تصرف کړی دی ګواهان قایم کړل وی په ده سزا واوروه قاضي صاحب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وی سزا در باندې زه واوروم هغه وی حضرت زه اول یوه سزا ځان دپاره په خپله خوښومه نو که د عباس رضی الله تعالی عنه هغه خوښه شوله جو ټیک ده که خوښه نه شوه بیا راباندې تاسو سزا واوروئ وی ته څه وی وی زه وامه وی زما خپله رای دا ده عباس رضی الله تعالی عنه ورته وی زه په دې ناوګه ولې خفه شوی یم ته خبرې مطلب مې د خبرې دا عباس رضی الله تعالی عنه دا ناوګې له ما خټه خوشته کړې وه د دواړو جهانو سردار راغې ما ته وی عباس څه کوې ما وی ناوګی لګومه وی چې زه یې درله لګومه عباس رضی الله تعالی عنه وی زه ودرېدمه نبی علیه السلام مې د اوږو د پاسه ودرېد خو د نبوت زور و ما نشو برداشت کولی نو نبی علیه السلام راته لاندې ودرېدو ما د نبی علیه السلام په اوږو ودرېدم او دا ناوګه ما کلکه کړې وه ځکه په دې خفه یم تا ولې دا غورځوله دا خپه په دې ما چې د نبی علیه السلام په اوږو ولاړو ما دا ناوګه ما لګولې ده د نبی علیه